کرک پور څارونکو ستړي مشه وخت مو په خیر. تاسو ته نن ورځ د سپورټ له نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوو. افغان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله د بنگلادیش پر وړاندې 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه پیل شي او د راتلونکي نومبر میاشتې تر 9مې نیټې پورې به د بنگلادیش په 2 بیلابیلو ښارونو کې دوام ومومي. افغان لوبډله به د اکتوبر میاشتې په 20مه نیټه له کابل څخه د بنگلادیش پر لور روانه شي او د یادې سیالیو له پیل وړاندې به د یوې اونۍ لپاره په تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. دغه لوبلړۍ به د 19 کلنو لوبغاړو د راتلونکي اسیا جام نړیوال جام او نورو دوه اړخیزو سیالیو لپاره د افغان لوبډلې په چمتووالي کې د پام وړ رول ولوبوي. هندي مبصر دیویندر کومار وایي ټیسټ لوبو ته د ګربز بیرته راستنېدل خوښونکی خبره ده. د ګربز رول به د افغانستان د ټیسټ لوبډلې په پیاوړي کېدو کې خورا مهم وي. د هانګکانګ شپږیزې لیګ د راتلونکي میاشتې په 9مه نیټه د 12 لوبډلو په ګډون پیلېږي. د هانګکانګ شپږیزې لیګ ته د افغان لوبډلې نوملړ اعلان شو چې لوبډلمشر ګلبدین نایب، کریم جنت، اکرام علي خیل، شرف الدین اشرف، فرمان الله صافی، اجاز احمد احمدزی او صدیق الله باچا پکې شامل دي. ستوري راشد خان تیره لوبه کې له 3 ویکټو اخیستو سره په اسیا وچه کې 300 نړیوالې ویکټې پوره کړې. راشد خان لومړنی افغان لوبغاړی شو چې اسیا کې 300 ویکټې پوره کوي. د کرکټ اسیایي شورا مشر محسن نقوي لا تر اوسه د 2015 میلادي کال اسیا جام ټرافي هند ته نه ده سپارلې. د اسیا جام ټرافي لا هم په دوبۍ کې د اسیا شورا په دفتر کې ده او محسن نقوي د اسیا شورا کارکونکو ته امر کړی چې د هغې اجازې پرته باید هیڅ چاته ونه سپاري. او راشد خان په تیره لوبه کې له ښې توپ اچونې سره په نړیوال کرکټ کې په متحده عربي اماراتو کې 150 ویکټې پوره کړې. د بنگلادیش او ویسټ انډیز ترمنځ د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نن شنبه پیلېږي. دغه سترې سیالۍ به د بنگلادیش په شیر بنگلا ملي لوبغالي کې ترسره شي او افغان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته ورسېده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې یوې ټیسټ او 3 شلوریزو سیالیو ترسروي په موخه یاد هیواد ته ورسېده. ملي لوبډله به د راتلونکي دوشنبې په ورځ له سیالې زیمبابوې لوبډلې سره په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې مخامخ شي.